دلته دوه شیان دي. یو خو د زموږ مهاجرینو د اسلامي او ګاونډیتوب او انساني حقوق دي. دا باید هیڅوک باید دا شو لاندې ونه کړي. دا زموږ ګاونډیان هم په بین المللي اصولو له مخې، اسلامي اصولو له مخې او ګاونډیتوب له مخې دوی مکلف دي باید مهاجرینو ته ضرر ونه رسوي. د دوی سامان دي، وسایل دي، د دوی هلته پاتې کېدو دي، ټول باید وساتل شي. یک خواهش ما از برادران و پاکستانی همی است که ملت پاکستان، ملت افغانستان با هم برادر هستند. ما همیشه با دیگر یک تعلقات تاریخی داریم. باید این تعلقات تاریخی در نظر گرفته شود. ما یک روزی نیست، همیشه با هم دیگر همسایه هستیم. ما در اون طرف میریم، اونا در این طرف میآیند. این تعلقات برادری ما، تعلقات اسلامی ما، همسایگی ما باید محفوظ شود. در این راستا خواهش ما از علما، از گروه های سیاسیون، از مشران قومی، از همه ای است که در این راستا اونا هم کردار خود ادا کنند. نباید یک همسایگی برادری تاریخی ما و شما باید صدمه نبیند. در این راستا باید اونا متوجه باشند. ما یقینا در این مسائل بعضی ویدیوهایی که در مطبوعات به این چیزا برآمده است، برو هر کس دیدم در اینجا در این طرف طبعا یک اثرات منفی میکند. از این خاطر باید در این باره اونا متوجه باشند. اسلامی امارت په دې هفته مصمم دي انشاءالله هغه ورونه خويندې چې مهاجرین دي دلته په افغانستان کې هیڅ اوسېدو ځای نه لري، کور نه لري، هغوی ته به انشاءالله مونږ په اول قدم کې خو البته زموږ مسؤلیت دا دی دوی په محترمانه شکل خپل ولایت او خپل کلي ته باید انتقال شي. دغه لپاره موږ ټول ترتیبات نیولي دي. دلته انشاءالله ثبت او راجستر مسایل دي. یو وارې موږ ته ثابت شي دا افغانان دي. دویم قدم کې زموږ د ترانسپورټیشن دي. ترانسپورټیشن په بخش کې هم موږ مکمل سهولت برابر کړي دي. د اسلامي اردو څومره وسایل دي، نقلیه وسایل دي، ټول اوس دلته حاضر دي تر څو زموږ د ورونو خویندو انتقال وکړي. او دلته بودباش مسایل دي، اسکان موقت دي. اسکان موقت لپاره موږ زر خیمې انشاءالله نن د په عمري کمپ کې دراوو تر څو زموږ ورونو خویندې دلته څومره وخت دلته پاتې کېږي، ورځ دوه درې شپې ورځ دلته یي، تر هغه وخت پورې دلته باید ښه محترمانه دلته پاتې شي. صحي چارې دي، نور د اوبو مسایل دي، هر څه دلته برابر شي.